په علي اباد ولسوالۍ کې کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې ویش. د علي اباد ولسوالۍ د کرنیز چارو مدیریت مسؤل وایي د ادارې د خپل خزاني کمپاین په ترڅ کې د دې ولسوالۍ پر 3400 کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشلې ده. امسال در کمپاین خزانی برای 3400 تن از دهقان ولسوالی علی آباد به همکاری دفتر ایفیو تخم‌های بذری اصلاح شده و کودهای کیمیاوی از جمله یوریا و کود دیفی توزیع شده است. د علي اباد ولسوالۍ کروندګر داسې مهال د مرستو ته لاسرسی مومي چې روان کال د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست په همکارۍ د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان په مالي ملاتړ د دې ولایت پر شاوخوا 40,000 کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشلې ده.